بلوچ مجاهدینو پر پاکستانی پوځیانو سم قیامت جوړ کړی. نن یو ځل بیا یو موټر پاکستانی پوځیان په هوا کړل. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. د بلوچستان لیبریشن فرنټ وایي د ځای په ځای شوي مین په چاودنه کې د پاکستاني پوځ 15 اجنټان ووژل شول. د بلوچستان لیبریشن فرنټ BLF ویلي دي چې د مین په چاودنه کې د پاکستاني پوځ 15 افسران وژل شوي دي. د بلوچستان د آزادۍ جبهې ویان ګهر بلوچ د سه شنبې په ورځ د سپټمبر 8 په یوه بیان کې وویل چې د دوی ځواکونو د جا او ران په دلوجي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه ځای پر ځای شوي مین چاودنه کړې ده. هغه زیاته کړه په دې برید کې د پاکستاني پوځ 15 افسران وژل شوي او یو بل افسر ټپي شوی دی. بلوچ ویلي چې پاکستاني پوځیان د دوی کیمپ ته څیرمه له یو ځای څخه د ځان لپاره اوبه وړي چې د سیند او کیمپ په لاره کې له یوه مین سره مخ شول. بلوچ ادعا کړې چې له دې برید وروسته د پاکستان پوځ عام خلک وهلي ډبولي او د خپلو افسرانو جسدونه یې له هغه ځایه په ترخي پله لیږدولي دي. د بلوچستان لیبریشن فرنټ ویان ټینګار کړی چې د بلوچستان تر ازادۍ پورې به د دوی بریدونه دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان لیبریشن فرنټ هم د سپټمبر پر 4 نیټه یوه اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویل شوي وو چې د اوران په توره سیمه کې د پاکستاني پوځ په یوه ګاډي کې د دوی لخوا ایښودل شوی مین وچاودېد چې له امله یې 6 غړي ووژل شول. پاکستاني پوځیانو ته مرژوبله واوښته او موټر یې له منځه یوړل شو. د طالب ویان سعید خوستي له لوري پر نجلۍ د جنسي تېرې قضیې په اړه تازه پوښتنه د قرباني نجلۍ د سرنوشت په اړه ده. له الهي څخه اخیستل شوې وروستی ویډیو کې لیدل کېږي چې هغه وهل شوې ده، خو له هغه وروسته یې د مرګ او ژوند په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ته د طالبانو د امنیتي مسؤلینو د رهبرۍ غونډه کې د بدنامۍ مخنیوي لپاره د نجلۍ ورکولو، مصنوعي پیښو رامنځته کولو او ان پکتیا کې د نجونو ښوونځیو د خلاصولو موضوع هم د خوستي قضیې کمرنګه کولو لپاره مطرح شوي دي.